وبرکاتو. عزیزانو محترمو بیگانه پیجم دی منگا بلاک شو خو لایف نه چا منې نه کړلو. ټولو ته سلامونه احترامات. الله پاک مو ژوندي ګړندي همداسې د فتح په دې ګرمو لړۍ باندې ونازوه. نن هم تقریبا 12 ولسوالۍ فتح شوې او د ځینو ولایاتو تر مرکزونو پورې د طالبانو خطونه رسېدلي دي. شړونګا په 25 تاریخ له افغانستان نه تېښته کوي او د همیش لپاره به له افغانستان نه لاړ شي او بیا نه راځي. عسکر جانه د جوش وخت نه ده، د هوش وخت ده. که په جوش کې راغللې وژل کېږي او که هوش نه د کار واخیسته ژوندی او سلامت به تر خپل کوره خپل مور او پلار خپلو بچیو ته ورسېږي. ګوره چې له جوش نه کار وانخلې. د نن تازه راپور دا ده چې یو ولایت چې مخکې 10 لکه ډالر قیمت و د هغه قیمت 3 لکه ډالرو ته راورسېده. لکه والیان به چې مخکې په 10 لکه ډالر مقررېده هغه والیان اوس په 3 لکه ډالرو مقررېږي. دوی صرف پیسې واخلي، وزیران دي بدلیږي را بدلیږي، دا صرف په دې چې هغه ایډوانس کې 1 لک ورکړي، په 50 لکه ډالر خبره کړي، 40 لکه نورې پیدا کولی نه سي. هغه وخت کوم اګریمنټ چې کړی هغه نه پاس هغه بدل کې بل راولي. هغه همدغسې حالات په وزارتونو په ولسوالیو په ټولو کې روان دي. ولسوالیو ریټ له 1 لک ډالرو نه 10,000 ته راغلی، یعنې دا یې د خرڅ ریټ درته وایم. حالات بالکل سرچپه روان دي. هغه څوک چې تاسو په باندې اطمینان او ډاډ درلوده د الله تعالی له نصرت نه تاسو مایوسه وئ، نن هماغه بادار د درنه لاړه هغه چا چې د الله تعالی په نصرت ایمان او عقیده درلودله. هغه بریمند ورځ په ورځ تقریبا د 380 ولسوالیو نه 200 د هغوی په لاس کې دي. دغه 100 ولسوالۍ همداسې نه دي چې دا ټول محفوظه دي. د کابل ټولې ولسوالۍ سروبي محاصره ده، چهارسیا محاصره ده، موسهي محاصره ده، شکردره او ګلدره او دا ټول د طالبانو په محاصره کې دي. طالبان بالکل د ارګ په 1 کیلومترۍ کې له راکټونو سره ولاړ دي. نو عسکر جانه جګړه به تر هغه روانه چې تر څو طالب راځي، طالب واکمن کېږي او دغه بیرغ رپېږي. نو دا که یو عسکر وژل کېږي که 1 لک وژل کېږي په مونږ کوم پروا نه کوي. زړه مو در باندې درد کوي ځکه زمونږ حکومت مو نړولی ده، زمونږ نظام مو نړولی ده. مونږ خپل نظام بیرته غواړو. مونږ تاسو نه څه خیرات کې چې نه غواړو. بل د ملکانو دا بعضې خبرې پرون په پکتیا کې ځینې ملکانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې بمبار وکړي. ګورئ دا به د تاریخ داغ د تاسو په تندي باندې دا خبره رابانیم کړې وه. که په زرګونو بمونه په طالبانو باندې وغورځول شي خو طالب ګوره ماتیږي نه. دا منم چې طالبان به شهیدان کې خو ماتولی نه شي. طالب لا ګړندی کوي، لا یې قوي کوي، لا یې پیاوړی کوي. په دغه 20 کالو کې ملک صاحب چې کوم وحشتونه او ظلمونه وشول او تا لکه د خوږ غوندې غټه پټکۍ وهلې وه، په وزارتونو د چکرې وهلې، نور هغه وخت نه ده. طالب دې ته مه مجبوروه چې نور د تا په مرۍ باندې چاړه کېږدي. د ملت ته د وژلو لارې مه برابروه. دا خبرې مه کوه چې د کابل اداره د بمبارو کې. د کابل اداره کومه صرفه نه ده کړې. د کابل اداره تر خپلې وسې پورې خلک وژلي دي. د کابل بدنام او چرواک او بلواک ادارې امریکا او ناټو دلته خپل ټول زور ازمایي کړې ده. د طالب د ماتولو لپاره له یو حربې نه دریغ نه ده کړی. ټول هغه مهلکې سلاګانې چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې او د دوی د بادارانو په لاس کې وو دلته د طالب د ځپلو دپاره استعمال شوي دي. دا چې طالب نه ده مات شوی هغه بېله خبره ده، لیکن تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې 42 هیوادونه دلته راوستي وو. تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې B-52 تیارې راوستې وې. د امریکا سمندري او بحري او مهرین او پلانکي ځواکونه دې راوستي وو. دلته د طالب د داړلو په خاطر د دې ملت د ورانولو په خاطر باندې صلیبي یرغلګر راوستي وو. ملک صاحب ته به ویده یې، ته اوس دا وړې خبرې دا غټې خبرې په دې وړې خوله مه کوه. بلا دې په دا زیړه پکړۍ سه بې غیرته سړیه. دغه وحشتونه چې دا 20 کاله کمپاینیانو په همدغه پکتیا او پکتیکا او خوست کې وکړل
لا تر اوسه د تا زړه نه دی یخ شوی؟ ته به څومره نور طالبان ووژنې؟ ته به څومره نور کلي وران کې؟ په داسې حالت کې چې صلیبي لښکر درته ګونډه شول، په داسې حالت کې چې د ورځې 20 او 25 ولسوالۍ سقوط کوي، په داسې حالت کې چې طالب ورځ تر بلې پیاوړی کېږي، ته د کابل له ماتې او شړېدلې ادارې نه د لا بمبار غوښتنه کوې؟ هغه خیانتونه د 20 کاله وکړه. دا فکر مه کوه چې طالب عسکر ته غېږه خلاصه کړې که هر جرم یې کړی ده نو ته نورم جرأت پیدا کوي د جرمونو سلسله جاري ساتې. دا د دې په خاطر طالب کوي چې مرګ ژوبله کمه شي. دا فکر مه کوه ملک صاحب چې سبا طالب راځي تا به بیا مات کی، ماب به دې کی. سبا به چې طالب راسي ملک صاحب تا به غټه پټکۍ او پټو اغوستی په د طالبانو په دفترونو باندې به ګرځې. په کومو سترګو به بیا ته راځې؟ آیا دغه ویډیو کلیپونه دې نه راځي؟ جناب ملک صاحب چې تا نن غپل په سپینه ګیره باندې د طالبانو پسې خوله خلاصه کړې وه، د کابل ادارې نه د مرستې غوښتنه کوله، د طالب د وژلو او د طالب د بمباردولو درخواستونه دې کول. دا اداره نوره شړېدلې ده. په دې ادارې کې نور توان او جرأت دا نشته چې د طالب په وړاندې ودرېږي. اصلا د اردو عسکر اوس حقایق درک کړل. د اردو عسکر په دې پوه شو چې طالب پنجاپی نه ده، د دې هېواد اصلي بچی ده. په مزار کې پنجاپی څه کوي؟ په تخار کې پنجاپی څه کوي؟ په قندوز کې پنجاپی څه کوي؟ په بدخشان او په پنجشیر کې پنجاپیان څه کوي؟ دا د همدغه هېواد بچیان دي، دا د همدغه غېږې نه روزل شوي اتلان دي چې د دې فاسد نظام په وړاندې باندې درېدلي دي. زیړه پټکۍ به دې وهلي، پټو به دې له سره تاوه کړي، واز واز به ګرځې. ملک صاحب ده، د ملک صاحب به 2 زامن په کمپاین کې وي، د ملک صاحب به 2 زامن په امنیت ملي کې وي، د ملک صاحب به ورونه ټول په 01 او 02 قطعې کې، ملک صاحب به ملکي کس وي. دا کېدلی نه شي طالبانو، دا کېدلی نه شي چې یو څوک دې په مردار او د نسوارو ډکه خوله باندې په طالب پسې غږېږي او لاړې دې بادېږي او موږ به ورته ګورو. نور د ملکي سیستم دلته نه چلیږي. نور دا قوم پوی ده. دا ته ملک وي چې د ما کوردینات دې ورکول. په ټولو جرمونو او جرایمو باندې د خبر یو. اوس چې طالب غږ نه درته کوي د دې په خاطر چې مرګ ژوبله کمه شي. کنې د تاسو وژل کوم سخته کار نه ده. طالب چې رازق د میلر په غېږ کې وژلی شي، طالب چې امریکایي جنرال د سیمې خاردار او د سیمټي دیوالو شاته وژلی شي، طالب چې لکه زمری د باګرام په دیوالونو ختلی شي، ملک صاحب د تا مرګ ورته لکه د یو کارغي غوندې دومره اسانه ده. ځان نه د سړي زوی جوړ که. دلته نور ملکي نه چلیږي. د جګړې په اور باندې تیل مه شینده. دا جګړه راکمه که. د خلکو فکر او اذهان سم که. خلکو ته د دې ملت رښتینې بچیان وروښیه. تا خو لاړلې بله ورځ د ګوډاګیان لاړه په مکې معظمې کې، هلته یې قسمونه او قرآنونه مو خوړل. د طالب جګړه یې ناروا وبلله. د جګړې شدت یې کم که، د طالب جان ګزارونه یې کم کړل، عسکر ته یې مورال ورکه؟ نه، هېڅکله نه. زه اوس هم عسکر ته وایم چې ګوره د تا وینه ډېره سپېڅلې ده. عسکر جانه د ملک جان او قمندان او د سرعلا په خبرو باندې د څوک غلط نه کی. سرعلا د یخ هر کنډیشنو ته 19 رقم غوښه خوري، 3 رقمه یې پکې تازه وهي. ته په سنګر کې خپل وچ غول خورې، ته خپل امتیازې چې کې تا ته 1 لیټر اوبه نه در رسیږي. ملک او شړونګا او شټاسری بې ضمیر او بې وجدانه وزیران دی لګیا دی، هلته خپل عیش او عشرت کوي، شرابونه او کبابونه دي، په سټیج باندې بربنډې جنکۍ ګډوي، او ته له سپي سره په یوه کاسه ډوډۍ خورې. د تا مړي د سنګر په اولو خطونو کې پراته دي، سپي پې باندې مړېږي. د تا مړی کور ته نه رسېږي، د تا جنازه نه رسېږي، د تا نه پاتې کونډې نه د جنسي تیره په خاطر باندې تقاضا کوي، په وزارتونو باندې ګرځي. عسکر جانه د 10,000 روپو دپاره ځان مه وژنه،
ځان هوښیار کا. دغه له غرب نه راغلي ټامیان او فولبرایټان، دغه سکشویان چې هلته یې سپي مینځل، دوی به له یو بایک سره بیرته ځي، ځکه په عربونو ډالر یې بیرته لیږلي دي. هلته ډانس کلبونه د عیش او عشرت ماڼۍ جوړې کړي دي، دوی به بېغامه پښه په پښه واړوي. دلته دا هیواد کې ما او تا پاتې کیږو، دا هیواد راتلونکی له ما او تا سره ده، ما او تا به یو له بل سره مخ کیږو. که غواړې چې زما د ټوپک ګرمه شپېلۍ د تا تندی ونه سوځوي، د تا په تندي باندې زما د ټوپک شپېلۍ کېنښودل شي، نو د دغه شپېلۍ د لرې کولو په خاطر باندې بهتره خبره دا ده چې خپل ټوپک خپله چانټه دې راوړه. تیر شل کلن جرمونه درته طالب معاف کړل، عفو یې درته وکړله، سینې ته یې رانږدې کړلې، د کور خرچه او د لارې سفرې هم درکوي، هیڅ رقم پیغور او تان او لعن هم نه در باندې کوي، بلکې د یو ورور په صفت، د یو پلار په صفت، د یو تر په صفت د په غاړه کې ګلان هم اچوي. فارسی برات بگوین ما برات همین ایمان تعریف میکنم. ایمان به لغت به یقین با یه پښتو به ته وایم مبین صاحب ته مهرباني وکړه ته فارسی کې جواب پښتو پوهیږي ویلای نشي مهرباني په پښتو کې وایا زه پوهیږم مشکل نه ده. مفتی صاحب محترم زه به درته ایمان تعریف کوم خو ته راته اسلام تعریف کوم مفتی صاحب چې اسلام څه شی دی، اسلام د کلمه ولې استفاده کیږي، ولې اسلام ورته وویلې او دا څه معنا لري. دا معنا چې ډیرو خلکو رانه سوال کړی دی، ځکه چې هغه چې شمن زه نه پوهېږم، غواړم تاسې نه پوښتنه وکړم. تاسې زموږ مشران یاستئ، دلته خو زموږ پلار نه دی ناست چې موږ ترې پوښتنه وکړو، زموږ خو پلار مفتي نه ده که نه. ته راته اسلام تعریف کړه، اسلام راته تعریف کړه چې ډېرو داسې خلک رانه پوښتنه کوي، ځکه اوس درته خپل ځان وښیم ډېر یو ماشوم یم او سم به مې ډېر کم وي، خیر دا عکس مې ډېر د مشر سړي لګولی دی، خو ته راته اسلام تعریف کړه چې اسلام څه شی دی. خیر است، ما به خاطر از اینکه تسکین دل شما شوه من یه تعریف هم میکنم، خب اگرچه مناسب نیست به کسی که سطح علمش پایین باشه سوال بکنه. الاسلام هو الانقیاد بأوامر الله تعالی والاجتناب عن نواهیه. اسلام گفته میشه سرگذاشتن به تمام اوامر خداونده و پرهیز نمودن از تمام نواهی خداونده. یک نفری که در اسلام داخل میشه تمام اوامر خداونده او میپذیره که هر حکمی که خداوند در مأمورات کرده ما ایره قبول دارم و همچنان هر حکمی که خداوند در منهیات کرده ما ایره قبول دارم. و باز حکم شرع به دو قسم تقسیم میشه، یکی امر است و دیگر نهی است. باز مأمورات بر 4 قسم است، فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است. باز منهیات بر 4 قسم است که حرام است و همچنان مکروه تحریمی است، مکروه تنزیهی است و همچنان قباحت است که بعضی تفصیل طولانی داره. اما شما به ما ایمان تعریف نکنین، گوش بگیرین، ما نمیخوایم شما به ما ایمان تعریف بکنین. شما به ما ایره بگوین که امی اسلامی را که من تعریف کردم آیا مصداق امی اسلام در امی اداره ای که فعلا کابل در افغانستان میشلانه موجودیت داره؟ امی اسلامی را که من تعریف کردم انقیاد بی اوامر الله تعالی والاجتناب عن نواهیه، شما امیر مصداق شده من بگوین که در اداره کابل است؟ زه د ادارې د کابل سره کار نه لرم، فقط موږ ته چې امن او امنیت وسي او د اسلام په فضا کې جنرال صاحب وقتی که تو از ما تعریف اسلام خواستی تو گویایی که اسلام میخواهی، تو اسلام دوست داری، تو تعریف اسلام از ما خواستی، تو اسلام دوست داری، یک افغان هستی، تو به اسلام کلان شدی، پدری تو اسلام دوست بود به خاطر اسلام قربانی داد و تو اولادی از او هستی. امروز کل هدف ما، مقصد ما، غرض ما سر اسلام است. وقتی که ما در ارتباط به اسلام سوال میکنیم باید اهداف اسلام، تحقق اهداف اسلام باید در وطن خود ما داشته باشیم و اینمی درد ما است و اینمی درد تو است و اینمی درد ملت است و همین درد مجاهدین است که در سنگرها فعلا قربانی میتن که ما معنای اسلام، مفهوم اسلام، واقعی اساسی اسلامی را که با ما نازل شده او را ما در وطن خود مصداقیت فعلا در اداره اجر نمیبینیم و تمام برنامه‌هایش زیر شعار دموکراسی گرفته شده از غرب است، از نظام‌های غربی است، با اسلام موافقه نداره. فلهذا جنگ و جهاد و مبارزه
در مقابل اینمی نظام است که بجای یک نظام اسلامی و اسلام واقعی اونجا جای بجای شدن. آفرین، تشکر، ژوندی اوسې. ډیره مننه. د زړه درد ګوره دلته یو دوه راپورونه دي، مونږ دا غواړو هغه نه وروسته بیا تاسو که د خپلې پوښتنې کولې په سر سترګو لږ انتظار وشئ. مفتي صاحب محترم ډیره مننه. دلته بعضې خلک مختلف سوالونه کوي، هغه ته به مونږ او تاسو جواب وایي. د اسلام تعریف ډیر خلک دلته راځي پوښتنه کوي، بار بار ورته جواب سوی ده، خو دا چې جواب سي ښه خبره ده تر څو هغه څوک چې نه پوهېږي هغه هم د اسلام په تعریف باندې پوه شي. دلته خلک داسې پوښتنې حتی کوي مفتي صاحب وایي د طالبانو پر اتک سره وچکالي راځي، چې دا خبره بالکل عظیمه ګناه ده، سړی په کفر ته وځي. د علماو او د مجاهدینو پر اتک سره وچکالي دا څه وجدان ده، دا څه ضمیر ده چې دوی کوي. په استرالیا کې خو طالب نشته که نه، هلته ولې وچکالي ده؟ په هندوستان کې خو طالب نشته، هلته ولې وچکالي ده؟ دا عجیبه منطق دی د دوی. نو زه خپل راپور ته راځم. د الفتح ګړندیو عملیاتو په ترڅ کې د روزګان ولایت د خاص روزګان مفتوحه ولسوالۍ اړوند مرکزي سیمه کې د مزدوري اردو اخرنی دریم کنډک تیره شپه تر 3 ورځې محاصرې وروسته د قمندان کنډک خان محمد امنیه قمندان نظیر چې د ولسوالۍ د فتح پر مهال یاد کنډک ته تیښته کړې وه او نور قمندانانو په ګډون 104 تنه عسکر او پولیس سره له 145 میله وسلو، 8 شوبلې، 4 لویو او وړو موټرانو، 25 مخابرو، 9 دربینان او په زیاته اندازه مهمات مجاهدینو ته تسلیم کړل. د نوموړي مرکز په فتح کولو سره نور ټوله ولسوالۍ په بشپړه توګه د اسلامي امارت مجاهدینو تر واک لاندې راغلی. د اسلامي امارت ویان قاری یوسف احمدي د الفتح عملیاتو په تازه ګړندیو فتوحاتو کې د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ او ټول ملحقات د مزدور دښمن له وجود څخه تصفیه او د مجاهدینو په کنټرول کې شول. دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېد. خورا ډېرې سپکې او درنې وسلې، وسایط او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. بل راپور دا مهم راپور د مرکز ولسوالۍ اقچه ولایت جوزجان هم با قماندانی امنیه و تمام ملحقات آن از لوث دشمن مزدور تصفیه گردید. ولسوالی به گونه کامل تحت کنترل مجاهدین قرار گرفت. دشمن با دیدن تلفات فرار کرد. تعداد زیادی اسلحه سبک و سنگین وسایط مهمات به دست مجاهدین افتاده. قاری ذبیح الله مجاهد د اسلامی امارت ویان د الفتح عملیاتو په لړ کې عاجل خبر بل یو د لږ مخکې د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ او ټول ملحقات د مزدور دښمن له وجود څخه تصفیه او د مجاهدینو په کنټرول کې شول. دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېد. خورا ډېرې سپکې او درنې وسلې، وسایط او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو بل وروستی خبر دا ده چې راوس راورځ د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند په خواجه عثمان سیمه کې یو لوی کنډک چې له څه مودې را په دې خوا د مجاهدینو په محاصره کې و 13 شپه فتحه 22 تنه عسکر سره له ټولو نظامي تجهیزاتو چې پکې 21 روغ ټانګونه او 50 عارضه‌دار ټانګونه 53 میله سپک او درنه وسله شامل ول مجاهدینو ته تسلیم شول. د افغانستان د اسلامي امارت ویان قاری یوسف احمدي راپور. مهرباني وکړئ کوم ورور که سوال لري اوس د سوال ته خپل راشئ ورونه.